د اسلامي امارت پولیساتو د پاکستان یو غټ افسر وژلی او 2 جاسوسان نیولي. د ځاځي میدان د جګړې تازه جزئیات راغلل. درنو لیدونکو ستړي مه شئ. د اسلامي امارت او پاکستاني پولیساتو ترمنځ نښتې لا هم روانې دي. له خوست څخه را رسیدلي راپورونه وایي چې په ځاځي میدان ولسوالۍ کې د اسلامي امارت او پاکستاني پولیساتو ترمنځ نښتې لا هم روانې دي. د خوست د ځاځي میدان ولسوالۍ اوسیدونکو رسنیو ته ویلي چې ډیورن کرښې ته څیرمه یې د تیتو پارک ډزو غږونه اوریدلي دي او تر اوسه هم د دواړو لورو ترمنځ اوربند نه دی ټینګ شوی. د راپورونو له مخې دا نښتې پرون په سیمه ایز وخت د ماسپښین په 1 بجه پیل شوي دي. سرچینې وایي چې اسلامي امارت پر پوستې او لار کار هم پیل کړی او له بلې خوا د دواړو لورو ترمنځ جګړه هم دوام لري. له ځاځي میدان څخه د اسلامي امارت سرچینې وایي چې 2 جاسوسان هم نیولي چې پاکستانی پوځ ته به یې د اسلامي امارت د ځایونو معلومات ورکول ترڅو په اسانۍ سره په نښه کړل شي. بلخوا پاکستانیو چارواکو منلي چې د اسلامي امارت او د پاکستاني پولیساتو ترمنځ جګړه کې د پولیساتو یو لوړپوړی افسر وژل شوی، خو همدارس د اسلامي امارت د 6 پولیساتو د وژلو یادونه یې هم کړې ده چې اسلامي امارت بیا دا څرګندونې رد کړي او وایي چې په یاده جګړه کې تر اوسه د دوی 2 سرتیري شهیدان شوي او 15 نور ټپیان دي. اسلامي امارت همدارس د 15 پاکستاني پولیساتو د وژلو یادونه هم کوي. سیمه ایزي سرچینې وایي چې د جګړې سیمې ته د اسلامي امارت تازه دمي ځواکونه هم رسیدلي او پاکستاني پولیساتو سره په مخامخ جګړه کې بوخت دي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.